کولی. که چیرته په څه خبره باندې خاوند ناراضه شي یا غصه شي نو خپل لاس د هغه په لاس کې ورکړي او د خپل محبت او تعلق اظهار وکړي چې کومې پورې ته راضي نه یې او خوشحاله شوی نه یې زه به نه اویده کیږم. الله اکبر. څنګه شان دی د آرام او د مینې. آیا په اوسني وخت کې هغه خویندې چې د غربیانو د تهذیب نه متاثرې شوي دي داسې کولی شي؟ کله هم نه. خاوند چې لږ ناراضه شي یوه خبره وکړي نو هغه خویندې چې د غربیانو د تهذیب نه متاثره شوي دي یا د هندوانو او د ترکیانو د سریالونو نه متاثره شوي دي 100 خبرې به دا خور د هغه خاوند په مقابل کې کوي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ثوبان دی. عن ثوبان فقال رسول الله افضله لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجة مؤمنة تعینه على ایمانه. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمای چې موږ د محمد رسول الله نه دا معلومول غوښتل چې کوم مال نفع ورکوونکی دی چې هغه موږ اختیار کړو. محمد رسول الله وفرمایل د ټولو نه زیات نفع ورکوونکی څیز دا دی چې سړي ته ذکر کوونکی ژبه، شکر کوونکی زړه نصیب شي او داسې ایمانداره ښځه وي چې د هغه سره د دین په کارونو کې مدد کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نفع ورکوونکو 3 څیزونه بیان کړي دي. اول هغه ژبه چې خدای پاک ډیر یادوي، یعنی هر وخت د خدای پاک په یاد کې اخته وي او د الله رب العزت ذکر سره هغه تړلی وي. مطلب دا دی چې هر وخت د الله پاک په یاد کې، کله په مانځه کې، کله په تلاوت کې، کله په درود کې، کله په استغفار کې، کله په سبحان الله الحمدلله کې ویښیږي نو د خدای پاک په ذکر سره، که ویده کیږي نو د خدای پاک په یاد کې، که په بازار کې وي نو د خدای پاک ذکر، که په کور کې وي هم ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې اخته وي. کله چې د الله رب العزت ذکر عادت شي نو جسمانی کارونه د هغه معنی نشي جوړېدلی چې هغه اخوا کار کوي دیخوا کار کوي نو ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې مشغوله وي. نو ای خویندو، ای میندو، تاسو نه داسې هم کیدی شي چې کله پخلی کوئ، کار کوئ، د کورونو کار کوئ، ژبه د الله رب العزت په ذکر کې مشغوله وساتئ. دویم قلب شاکر، شکرګزار زړه. د دې ډیر زیات اهمیت دی. شکر سره په نعمت کې زیاتوالی راځي، لکه چې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. د شکر مطلب دا دی چې د الله پاک ورکړی شوي نعمت، صحت او مال د الله په نافرمانی کې مه خرج کوئ. د ګناه اسباب مه اختیاروئ، ځکه څوک چې د ګناه اسباب اختیار کړي دا هم په ناشکري کې داخل دی. دریم چې کوم اهم څیز دی د دې مقام په اعتبار سره هغه دا دی چې د چا داسې ښځه وي چې د خاوند سره د آخرت او د دین په کارونو کې مددګاره وي. مثلا که خاوند د دین کار کوي، په مدرسه کې سبق ښیي، نو دا خور د دې په مقابل کې د دنیا طرف ته د مالی فایدو په لیدلو باندې نه راپاروي او داسې ورته نه وایي چې په دې کې مالی پریشانی ده. دا پرېږده زه څه د دنیا کار وکړه. ډېرې ښځې موږ همداسې لیدلي دي چې کله خاوند د دین کار کوي یا خلکو ته قرآن او حدیث ښیي، د هغې نه کمې پیسې لاس ته راوړي، دا خور په دې باندې خوشحاله نه وي، هغه د دین کارونو ته نه هڅوي بلکې دنیا طرف ته یې هڅوي. نو دا د جنتي ښځې صفت او علامه نه ده. دغه شان د دې مطلب دا هم دی چې په مونځ، روژه، صدقه او خیرات کې د خاوند مدد کوي. خاوند